دوه لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. طالبانو هلمند کې د چورلکې د ویشتلو مسؤلیت منلی. وسلوالو طالبانو په هلمند کې د افغان پوځ د یوې چورلکې د ویشتلو مسؤلیت منلی دی. د وسلوالو طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ افغان ځواکونو د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې نوي نظامي تاسیسات جوړول چې د طالبانو له غبرګون سره مخ شول. سرچینه کاږي چې هوایي ځواکونه د افغان پوځ ملاتړ ته راغلي وو او د دوی بلاک هاک جنګي الوتکه یې په نښه کړې ده. وسلوالو طالبان وایي چې په دې پیښه کې افغان پوځیانو ته مرګ جمله هم اړولې ده. افغان حکومت بیا تېره ورځ ویلي و چې یو بلاک هاک الوتکه یې نظامي قرارګاه ته نږدې د نامعلومو دلایلو له امله لوېدلې ده. طالبان بیا هم ټینګار کړی بهرني ځواکونه دې په ټاکلې نیټه له افغانستانه ووځي. طالبانو یو ځل بیا ټینګار کړی چې بهرني ځواکونه به د دوحې له هوکړې سره سم په ټاکلې نیټه له افغانستانه ووځي. د طالبانو د قطر دفتر ویان د خلیلزاد او ملا برادر د وروستي لیدنې په اړه ویلي چې دواړه لوري د دوحې هوکړې پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د ډاکټر نعیم په وینا طالبانو ویلي چې امریکایي ځواکونه به په ټاکلې نیټه له افغانستانه وځي. د طالبانو بندیان به خوشي کېږي او د مشرانو نومونه به یې له لیست ته ایستل کیږي. رسنیو ته رسیدلي معلومات وایي د بایډن اداره په دې لټه کې ده چې په افغانستان کې خپل حضور 6 میاشتې نور هم وغځوي. په همدې تړاو خلیلزاد له طالبانو سره هم خبرې کړې دي، خو تر دې دمه طالبانو د امریکا له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.